په اخیری لسو شپو کې یوه شپه ده بعض روایاتو کې راځي چې دا 21مه شپه ده بالکل د بخاري شریف حدیث 21مه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بخاری شریف کې راځي چې ما خوب ولید ليله القدر را تعالی په خوب کې وخوت او ما چې سجده ولګولا نو ما په خټه کې او په اوبو کې سجده ولګولا په خوب مې ولید ليله القدر را تعالی په خوب کې وخولا او چې ما سجده ولګولا نو سجده مې په اوبو او په خټه کې لګولې ده نو صحابه وای جمعات باندې بره خټه نه و اسه چاتو د سانګو سفر کې وته ویل کېږي نو په وشتمه باندې خدای باران وکړ وشتمه شپه وای مونږ چې سار د حضور پاک مبارک مختاو قتل نو په تندي باندې او په پوزه مبارک باندې د اوبو د خټې نه خبرته د کلان د جمعات خطا شوی نو پاغه کې سجده کړو نو دا غینه معلومه چې دا یو وشتمه شپه دا خبره باندې تخلاص کوم چې دا کوم اعتکاف تکینی چې غي وو او بعض علما وی درويشتمه لکه حضور پاک مبارک یو ځل تاسو کو وینن سر وځه د رمضان سویمه ده وینن دویشتمه ده به خبيګان ليله القدر څوک درويشتمه یاد او حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې ما وخت ته ذکر وکړ هغه وی د شپو دوما او ما ته چاوي چې پاسه ليله القدر شپه ده و چې پاسه د راويخ شوما نو حضور پاک مبارک په مانځه ولنه ولاړ او ډېر په خشوع خضوع باندې مونږ کو ودا د رښتیا مشو او څوک وینا د وښتمه زیات علما وایي چې د وښتمه شپه دا غیده پرم دلایل شتا هدایت د ليله القدر د سورۃ مغی معلومه وی ليله القدر لفظ دې وی دا پکې درې ځله راغلی او حرفونه نه دي نه له جدرو کې ځاب ورکی 27 جوړي او دې کې راځي هي حتا مطلع الفجر ودا هي ردي وشتمه کلمه بهر کې دا د علماء اقوال دي زره تداوی ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راوته دو صحابه کرام په جمعات کې وبل سره په باسو او چې راوته صحابه ته او فرمایل وی ما ته خدای پاک ليله القدر او خولا وی راوتم لاخبرکم چې تاسو له خبر درکم کوئی فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړه نو زمانہ خدای یې راکړ ګور جمعات کې جنگ او باس کول او یو بل سره جګړه کول دونه په الله خپکه وی خدای را نه یې راکړه یره وی دا یې دل بدل بهتري ان شاء الله ملګری علماء لیکي اقوال کوری په ډیر دي چې دا دایره سمانا الله اصل کې ليله القدر خو هغه شپې ته وای چې الله پکې د لوح محفوظ د قران شریف دی وړومبي اسمان ته نازل کړي لیکن دا برکت خدای پاک کله وشتمه لور کوي په یو رمضان کې وشتمه لور کوي د حضور پاک زمانہ کې داسې بل رمضان کې دویشتمه لور کی بلکې دیرشتمه لور کی بلکې سلیرشتمه لور کی بلکې پنځشتمه لور کی بلکې شپږشتمه لور کی بلکې وشتمه لا بلکې اتیشتمه لا بلکې یو کم دیرشمه رمضان کې خدای پاک اړی را نو دې کې حکمت څه شو حکمت دا چې لس شپې څوک عبادتو کې پدې نیت چې دا به ليله القدر شپې نو د لسو د ليله القدر د شپو ثواب بوله خدای پاک ورکړي معلومه خو بیا به خلکو هغه یو شپه عبادت بل دعا پکې قبلي رسول الله مبارک فرمایي یو ټیم دی پکې چې هغه کې انسان دعا وغواړي رب العالمین دعا قبلي نو عائشہ صدیقه تاسو پر رضی الله تعالی عنها وی کله پوي شم په هغه ټیم باندې نو د الله رسوله زب سوي وی دا سی وایا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني یا الله تعفو كونك وعفو ذي خدا الله ما تعفو نو تاسو دغه دعا کوي کنه یو ټیم په کې راشي یا الله تبخون کې بخنه د خو هم د مخلوق وبخي یا الله ما معاف غلطی معاف کون کې او غلطی معاف کول د خو هم دی یا الله ما معاف کا ذکر پکې کوي تلاوت پکې کوي په ذکر الله ډیر زیات خوشالي اسیم رمضان کې نن د تسبیح والے مهرباني کې هغه تسبیح اړوي لا اله الا الله په وای درود شریف په وای یو سړی دکاندار دی دکان کې ناشته نو اسه ناشته کنه نو ذکر ولې نه کوي
یو سړی زمیدار دی او دی اسې په پوله ناست دی او فصل ته ګوري نو ذکر ولې نه کوي یو سړی ډیوټۍ کې دی او کار نه فارغ یې ډیوټۍ کې ډیوټي مخکې دا فرض ده اسې نه چې هلته راته سړی ولاړ او ته قلم پرېږده اوس خپل ذکر کوې نه دا مستحب دی او هغه پردی ذمهداري دی باندې فرض ده فرض ده واجبه ده خو که ته اوسګار یې اوسه کار دی نو تسبیح کې دې لاس کې واغېسته والله دې یاد کړه لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او درود شریف دې په وي نو الله دې خوشاله کړي د ټولو نه لویه خبره ده چې موږ خپل رب خوشاله کړو الله خوشاله ول پکار چې الله دې خوشاله کړي قسم په خدای ارسل الله زره د قسمونه د تخور خبره چې به حضور پاک مضبوطول نو قسم به وتر غوړ حالانکه د صحابه خو په یقین الله نه دی خوړی الله خبره خو مونږ یقیني ده دا دې د پاره ویم چې تاسو پوره یقین راشي هر څه چا سره دی الله سره خزانه چا سره دی وای الله سره نو چې الله خپش رښتیا وای خزانه بدر کی نه بدر کوي او چې خوشاله شي چې څه غواړي خدای پاک بدر کوي الله خوشاله کوي الله وین انزلنا فی ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر یو ځل حضور پاک فرمایل بنی اسرائیل کې اوسلو کې زر میاشتې د شپې عبادتونه کړي زر میاشتې روزي نیولې زر میاشتې جهاد کړی دی صحابه وی الله رسوله دا غي خمرونه ډیر زمون خمرونه کم دي نابالغ والے ته لري کا بوډا والے عبادت سکم کولی شي نو دا آیت سورۃ خدای پاک نازل کو چې ليله القدر یو شپه عبادت ته او یو شپه د زرو میاشتو د عبادت نه ثواب زیات برابر من خیر من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فرشتي راكوزيگي رحمت فرشتي جبريل عليه السلام بذات خود راكوزيگي او پنیکانو خلق سلامنا چه پدغش پا بانده اللہ دا اولیاء درجیل چته پدغش پا بانده اللہ عیسیٰ علیہ السلام اسمان تخی جولی دا خوڑی را برکتی میاشتا بیر برکتی شپا دا قرآن پاکی نازل لی نو دا اللہ شپی تاسو چی زما سمرا مقتدیان یا شاگردان دوستان او یا زما واس سمرا مسافر اوری بار ملکی یا پا بید اندرون ملکی طولو تا زما دا درخواست تے چی رمضان کے اللہ یاد کے ذکرو کے درود شریف ہوئے او دا اللہ شپی خام رونے کے اللہ تا دروازے خوبونو کے خیر که د شپې په لومبۍ حصه کې لږ وده کېږي وده شه او بیا اخره شپه کې پاسې تهجد وکړې الله ته وجاړې هلکه موږ محتاج یو که نه یو رښتیا وایي او زموږ حاجت بغیر د خدای پاک نه بل څوک پوره کولی شي نه نو دونه خو زموږ یقین دی چې محتاج یو او بیا د الله نه بل څوک پوره کولی هم نه شي نو مهرباني وکړئ اخره وخت کې پېشمني لږ مخکې پاسې او تهجد وکړئ الله ته وجاړئ الله نه وغواړئ ذکرونه وکړئ لیلة القدر که مرالان دی که دعا پکې د الله قبوله کړي او اجر او ثواب بدله خدای پاک درکړي. Having the